د الله تبارک وتعالى د حمد و ثنا او په نبی کریم علیه الصلاۃ والتسلیم د درود و سلام سره منظر جان ساجد حاضر دی. ګرانو کتونکو او خوږو اوریدونکو، نن موږ سره په سټوډیوز کې چې کوم محترم مېلمه دی هغه حافظ قرآن کریم هم دی، قاری هم دی، او الله تبارک وتعالی ورته ډېر ښایسته او خوندور آواز هم ورکړی دی. هغوی دغه خپل آواز حمدالله ته وقف کړی دی. نورې خبرې اترې به موږ هم دغه شخصیت سره نیغ په نیغه ستاسو په لیدو کتو سره وړاندې کوو. دا محترم شخصیت دی حافظ قاری محمد نواز شاکر صاحب. السلام علیکم شاکر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ قاری محمد نواز شاکر، زه غواړم چې تاسو خپل تعارف خپله پیژنګلو په خپله ګرانو کتونکو او خوږو اوریدونکو سره وکړئ. قاری محمد نواز شاکر دا زما پوره نوم دی. جی. حافظ قاری محمد نواز شاکر. جی. او زما د والد صاحب نوم شیخ الحدیث حضرت مولانا قاضی محمد امین صاحب یار حسینی. جی. او موږ د یار حسین اوسیدونکي یو. منظر جان صاحب تاسو ته ښه علم دی. او نن سبا حال استوګنه چې کوم دغه په فیزکس حیات آباد کې ده. جی. ښه جي، تاسو تعلیم د کوم ځای نه کړی دی؟ ځکه چې پیدایشي کلی دی یا روسین دی، اوسېږي په حیات آباد کې، نو تاسو تعلیم کوم ځای کې کړی دی؟ جی، تعلیم زما چې کوم دی نو هغه سټارټینګ چې کوم دی نو د نرسري نه هغه په خپله علاقه یار حسین کې ما دغه شروع کړی. او د پرایمرۍ نه والې بیا چې کوم دی میډل پورې دا ما په کلي کې یار حسین کې کړی. بیا تاسو ته پته وه چې زموږ والد صاحب خو دارالعلومونو سره وابسته و. بلکل بلکل. او د هغې به چې کم خوا کم دارالعلوم ته تله نو زه به یې خامخا ځان سره بوتلم، کور به یې بوتله. نو د پنځم شپږم نه پس بیا زه زموږ والد صاحب لاړ سودم رستم ته، هلته دارالعلوم او هلته د هغې درس و تدریس و. ماشاءالله. بیا زه هغې د ځان سره هلته چې کوم دی نو د رستم ګورمنټ های سکول هغې کې زه داخل کړم. نو دا تر اتمه پورې بیا ما هلته ووې شپږم وم اتمه پورې. ماشاءالله ماشاءالله. تاسو خو دیني علوم هم حاصل کړي دي. جی جی. دا مو تر کومې پورې او په کوم کوم مدرسو کې تاسو دا ترسره کړي؟ جی جی، دا تقریبا په سن 84 کې ما میټرک وکړو. او د میټرک نه پس بیا ما جی حفظ او تجوید ورسره وکړو. ماشاءالله. او جی او بیا ورسره ما ابتدایي کتابونه چې کوم دی د خپل والد محترم نه شیخ الحدیث حضرت مولانا قاضی محمد امین صاحب خپله شروع کړم. ماشاءالله. او بیا فراغت هم جی زما چې شوی دی نو هغه درویش دارالعلوم نه شوی دی. تاسو د حفظ هم باره کې ووایئ نو د حفظ استاد چې کوم زما کوم نو قاری روح الله مدني خیبر روډ مشهوره مدرسه جی. نو حفظ هم ما سن 88 کې او تجوید هم ما په سن 88 کې هلته هغې نه فارغ شوی یم. ډېر ښه ډېر ښه. ښه جي، تاسو تر میټرک ذکر وکړو، تاسو عصري علوم یعنې دا تعلیم تر کوم ځای پورې رسولی دی؟ جی، تعلیم خو بیا ما چې میټرک وکړو نو بیا ما چې کوم دی دا اینه پس اف ای وکړه، بی ای دا ما بیا پرایویټ چې کړې ده. نو ځکه چې قاضي صاحب دا غوښتل چې ترې دا کتابونه ورسره دا روان وي. نو د دې وجې نه ما ریګولر هغه چې کوم دی هغه پړهایي هغه جاري ونه شو ساتلی، ځکه چې ورسره علم جاري او د درویش دارالعلوم نه چې زما فراغت شوی دی. ماشاءالله ماشاءالله. ښه جي، اوس روزګار کوئ که نه؟ اوس نن سبا ستاسو مصروفیت څه دی؟ جی، اوس نن سبا هم زه جی حاضر سروس یم، په سروس باندې یم جی. او ګورمنټ هایر سیکنډري سکول حیات آباد فیز 1 کې زه بحیثیت قاری پوسټ باندې زه معلم یم جی. او تقریبا 34 سال زما روان دی، یعنی ریټایرمنټ ته سر زه نږدې یم. ډېر ښه ډېر ښه. ښکاري نه ماشاءالله، ښکاري نه چې ریټایرمنټ ته نږدې یې. اوس به زه دا
هغه اصل ټاپک ته وراشو چې د حمدونات فیلډ ته دې شعبې ته د کله نه راغلی او څنګه راغلی؟ جی د تاسو ډېر ښه کوېسچن وکړو. د حمدونات سره زما تقریبا زه لا ډېر وړوکی وم، د 8 کالو وم چې ما به دا بهترین شعرا، دا بهترین نعتخوانان او دا به ما خوښول او زما ډېر زیات د میلادونو سره م شوق و. زه به که خپله ما خو هغه ټایم نه شو ویلی، خو زه به تلم، ما به اورېدل. د دغه وخت نه بس زما دا شوق پیدا شو. تقریبا د 8 کالو وم. بیا داسې رو چې زه لږ ښه شوم، د 10-12 کالو شوم، نو ما خپله شهرو واچوله او زه به میلاد شریف لم تلم، پروګرامونو له به هم تلم. او که دې کې زه تاسو ته دا ووایم چې دا تقریبا سن 88-90 و د اټل کې یو مقابله جوړه شوې وه د جامع مسجد، ډېر ښه نوم دی، اوس دې وخت کې زما د ذهن نه ووته. شریف استاد، غالبا شریف استاد جامع مسجد د اټل کې. نو هغې کې به 2 نشستجي کېدل، یو به د سهار نه تر ماسپښینه، بل به د ماسپښین نه تر ماښامه. نو هغې کې یو د دې شعیب نعتخوان و د شعرګړ. جی بالکل. ما تاسو سره دا بل نعتخوان هم ذکر کړو، احمد علي جان صاحب او دا نور مو. نو دی هم راغلي او زه مو نو دې کې یو مقابله جوړه شوه. نو ستاسو په دعا سره الحمدلله او د مور او پلار په دعا سره، د والدینو په دعا سره، هغې کې زه فسټ راغلی وم. هغه نعتخواني ما ګټلې وه الحمدلله. ماشاءالله. نو فسټ راغلی څه ایوارډ درته میلاو شو یا انعام درته څه میلاو شو؟ نو منظر جان صاحب هغه وخت سره که زه تاسو ته وایم چې سن 88 وګوره او د هغه وخت سره 25,000 روپے دا غټ انعام دی چې دا ما وړی و. فرست پرایز تاسو اغوستو 25,000 روپے نغد. جی او دا د سن 88 خبره ده جی. او سیکنډ پرایز چې په هغې کې هغه 15,000 روپے وي، نو هغه شعیب نعتخوان اغوستی وي. ماشاءالله ماشاءالله. تاسو مونږ ته د حمد و نعت یو معمولی غونته مثال راکولی شئ چې کوم ستاسو په ښایسته اواز باندې وي او ستاسو ډېر خوښ وي، هغه ګرانو کتونکو او خوږو اورېدونکو ته که وړاندې کړي نو ډېره به ښه وي. جنتونه درنه غواړم یا عزیز و یا غفارا، جنتونه درنه غواړم یا عزیز و یا غفارا، وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار. د جنت لایق دنا یم بشان گونانگار، ستا در رحم پا امید کی د کرم دی طلبگار، تا بخان راتو کڑی زار بخان راتو کڑی یا غنی پروردگار، تا بخان راتو کڑی یا غنی پروردگار. سمندر د زګ نزیات را نشوی گناهونا، تا رحیمی تا کریمی در نغوار ما رحمونا،
زار بخان در نغړم یم ډېر د ګنهګار زبخان در نغړم یم ډېر د ګنهګار جنتون در نغړم یا عزیز یا غفار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار. جزاک الله جزاک الله جزاک الله. سبحان الله. قاضي صاحب واقعي چې حد کوي او یو سوز او بالکل داسې هغه چې مناجات کله تاسو وایي دعا غواړئ نو هغې سره هم د هغه اواز هغه اتار او چړاو داسې وي لکه واقعي چې د الله جل جلاله په حضور کې تاسو ډېر په ادب سره غوښتنه کوئ. د زمونږ صوفیانه شاعرانو کې یا ناتیه کلامونه چې کومو شاعرانو ویلي دي په هغې کې د حافظ محمد امین صاحب دی، حاجی محمد امین صاحب او دغسې عبدالله استاد دی د نوخار. تاسو د هغې کلام هم ازمایلی دی ویلی دی او کنه لږ دې باره کې مې جی نو تاسو چې کوم د شعراو نومونه واغسته حاجي محمد امین صاحب شو او مولانا عبدالله صاحب شو او داسې نور هم ډېر ښه شعرا شته نو یقیني چې ما دا هم ویلي دي. جی تاسو د هغې یو دو درې کړی که مونږ ته واوروئ د وخت کمي ته به هم ګورو خو ورسره هغه تندې او تشنګۍ ته به هم ګورو. رڼا کونو مکان کړو رڼا کونو مکان ستا مخ منور مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا نازنین محبوبا نازنین محبوبا دا الله اکبر مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا. الصلاة والسلام اے شمع بزم انبیاء یا الصلاة والسلام اے شمع بزم انبیاء تا جملہ مرسلانو تا جملہ مرسلانو رب کڑے افسر مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا پرورنا کونو مکان پرورنا کونو مکان ستا مخ منور مرحبا مرحبا یا مرحبا. الصلاة والسلام اے صاحب خلق عظیم یا الصلاة والسلام اے صاحب خلق عظیم اے د جملہ گمراہانو اے د جملہ گمراہانو رب کڑے افسر مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا. نازنین محبوب د اللہ اکبر مرحبا
مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا. محمد شاکر قاری حافظ محمد نواز شاکر صاحب اوس به بیا یو ځل غونته ذاتي ژوند ته راشو. ستاسو بچي څومره دي او څه کوي؟ جی د الله لاک لاک فضل و کرم دی. بالکل بالکل. 3 الکان خدای را کړی دي ماشاءالله او 2 جنکۍ خدای را کړی دي او مشر الک چې کوم دی هغه حافظ قرآن دی ماشاءالله تجوید یې کړی دی. ورپسې 2 نمبر چې کوم دی هغه حافظ قرآن دی او قاری دی ماشاءالله. او 3 نمبر شمه بل شوی ده ماشاءالله ماشاءالله. چې کوم دی هغه حافظ قرآن دی او قاری دی. سبحان الله د نظر نشي قاضي ته د الله لاک فضل و کرم دی. بالکل جی مشر چې کوم دی هغه MS کړی دی الحمدلله ماشاءالله نن سبا بار دی. او 2 نمبر چې کوم دی هغه پېښور یونیورسټي نه عیار کوي او 3 چې کوم دی نو هغه اسلامیه کالج کې دی فرست ایئر کې دی. ډېر خدا نبی کریم علیه الصلاۃ والتسلیم هم دغه دعا غوښتې ده چې موږ دین ښه کړي او موږ دنیا ښه کړي او ستاسو دپاره ماشاءالله قبوله شوې ده او موږ دین راټینګ کړی دی او موږ دنیا راټینګه کړې ده. حافظ محمد نواز شاکر صاحب تاسو د یاروسین د قاضي خاندان سره تعلق لرئ. ستاسو نور رونه شته دی او هغې څه کوي؟ جی زما یو بل رور دی هغه عبدالسلام نومې دی جی او هغه هم تقریبا تعلیم مکمل کړی دی الحمدلله جی او نن سبا د KTH هسپتال دی او دی کې په ښه پوسټ باندې ماشاءالله روزګار دی ماشاءالله ماشاءالله. نو الحمدلله ستاسو خو اسټیبلیش یعنی مضبوطه کورنۍ یاروسین غونډه کې ښکلی ځای. نو تاسو د پېښور ته څنګه راغلی ولې راغلی د هغې څه وجه کېدی شي؟ هغه خو سر ما تاسو ته سر کېده او فرمایل چې کله به قاضي صاحب کوم دارالعلوم ته به تو نو خامخا به یې موږ هم ځان سره بوتلو کورواله به مې ځان سره بوتلو. نو زمونږ پېښور ته د راتلو باعث چې جوړ شو نو هغه د دارالعلوم هادیه وه. تاسو ته یاد شي مولانا رحمت هادي صاحب رحمت هادي صاحب چیف خطیب و بالکل یاد مې ده پېښور. نو هغه قاضي صاحب پسې ولګېد او قاضي صاحب خپل دارالعلوم ته مدرسې ته راوسته او د الله فضل و کرم دی چې قاضي صاحب به کوم ځای په هغه مدرسه او دارالعلوم کې به د طلباو ځای نو بالکل بالکل مولانا رحمت هادي صاحب بس قاضي صاحب بوتلو نو بیا خو بغیر د کور نه کېده نو بس قاضي صاحب بیا فقیرآباد ته کور راوسته زریاب کالونۍ ته. نو بس دغه زمونږ سنه 80-82 غالبا دغه زمونږ د پېښور ته د راتلو دغه جوړ شو. نو 80-82 نصارونه سه تر اوسه پورې دا 2024 دی. نو بس دغه وخت نه موږ د کلي نه راغلي او داسې په پېښه ځو غمخادۍ له ځو مړي جمدي له ځو. ماشاءالله ماشاءالله. ګرانو کتونکو او خوږو اورېدونکو ته بل نعت شریف یا حمد شریف وړاندې کړئ. یا باد صبا یا باد صبا احسان پما کا تا زما سلام په مصطفی کا تا زما سلام په مصطفی کا یا باد صبا زر یا باد صبا احسان پما کا تا زما سلام په مصطفی کا تا زما سلام په مصطفی کا ډیر پاجزای در تمینات کوم ډیر پاجزای در تمینات کوم ډیر ډیر سلامونه زار ډیر ډیر سلامونه په بیا بیا کا تا زما سلام په مصطفی کا تا زما سلام په مصطفی کا یا باد صبا یا باد صبا احسان پما کا
ته زما سلام په مصطفی وکړه زار څومره چې یاران او یا دوستان یې دي څومره چې یاران او یا دوستان یې دي هغو باندې سلام زار هغو باندې سلام سبا زما وکړه ته زما سلام په مصطفی وکړه ته زما سلام په مصطفی وکړه زار ټولو اهل بیت ته سلام مې دې ټولو اهل بیت ته سلام مې دې هم زما سلام زار هم زما سلام یې په بابا وکړه زار هم زما سلام زار هم زما سلام یې په بابا وکړه ته زما سلام په مصطفی وکړه یباد سبا زار یباد سبا احسان په ما وکړه ته زما سلام په مصطفی وکړه جون زما په دار بی دیدار دے جون زما پدار بی دیدار دے تا زما درنز تا زما درنز ربا دواو کا زر تا زما درنز زر تا زما درنز ربا دواو کا تا زما سلام په مصطفی وکړه تا زما سلام په مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم. حافظ محمد نواز شاکر صاحب الله دې نورم دا आवाज خسته کا او الله دې نورم توان درکا چې د نبی کریم علیه السلام په حضور کې درود و سلام او د الله جل جلاله په پاک دربار کې حمد و ثنا وړاندې کوي. حافظ صاحب په سکول کې خو به په زرګونو بلکې لکونو ته شاګردان رسیدلي او یقینا زه اکثر دا وایم چې څوک لس کلم استادي وکړي نو د هغه په کریډټ باندې ډاکټران انجینران پروفیسران ضرور وي. لازما تاسو به هم ډېر ډاکټران پروفیسران او انجینران تربیت کړي دینی علوم چاته رسولي دي دغه فیض مو چاته رسولی دی او که نه؟ مندرجان ساجد صاحب ډېر ښکلی کوېسچن تاسو وکړو. الحمدلله د سن 88 نه 19 کله چې زه فارغ شویم د حفظ و تجوید او د قرأت نه نو که زه تاسو ته دا ووایم چې کلکونه ووایم نو څوک به ونه مني خو به هر حال زرګونه خو دي دي جي او دې کې ما حافظان هم الحمدلله جوړ کړي دي او دې کې ما چې کوم دی قاریان هم جوړ کړي دي دې کې ما الحمدلله ناظرین ډېرې کړي دي او دې کې ما چې کوم دی نو ترجمې هم الحمدلله تفسیر مې کړی دی الحمدلله. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. حافظ قاری محمد نواز صاحب زما وړاندې تپوس به اوس دا وي چې په حمدونات کې چېرته څوک شاګردان شته یا چا درته اپروچ کړی دی او که نه؟ ساجد صاحب په حمدونات کې مې هم بلا شاګردان دي حاضر فی الحال سکول کې ډېر دي او په مدرسو کې مې هم الحمدلله ډېر زیات جوړ کړي دي. په قرطبه یونیورسټۍ کې بلا شاګردان دي الحمدلله زما په حمدونات کې هم شته په حفظ او تجوید کې هم شته بلکې په مقابلو کې هم شته او داسې داسې مقابلې یې کړي دي الحمدلله. د قرطبه یونیورسټۍ شاګردان دي چې هغوی ایوارډونه راوړي دي. خو د زما سکول کې چې کوم دی نو الحمدلله درې څلور ځله ما خپل سکول هم فسټ راوستی دی. په حمدونات کې مې هم راوستی دی په حسن قرأت کې مې هم راوستی دی او په سپیچ کې مې هم راوستی دی الحمدلله. دا درې څلور واړه شعبې ما سره دي. ډېر ښه. دا یو ډېر ښه روایت دی چې د شمع نه شمع بلیږي او چې شمع څومره ډېرېږي رڼا زیاتېږي.
که تاسو ستړي نه او ګرانو کتونکو خوږو اوریدونکو ته مو یو بل نعت شریف یا هم شریف وړاندې کو نو دا به مونږ سره نور نیکي وي. چې زړګي لا مې قرار دی هغه ښار د مدینې، چې زړګي لا مې قرار دی هغه ښار د مدینې، د ښار د مدینې هغه ښار د مدینې، ښایسته ښار مې د مختار دی هغه ښار د مدینې، ښایسته ښار مې د مختار دی هغه ښار د مدینې، چې زړګي لا مې قرار دی هغه ښار د مدینې دی، هغه ښار د مدینې دی، ښایسته ښار مې د مختار دی هغه ښار د مدینې دی، ښایسته ښار مې د مختار دی هغه ښار د مدینې دی. او زی چې کال په ډېر ادب او احترام ورته، یا زی چې کال په ډېر ادب او احترام ورته، ادب او احترام ورته، د هر مسلم چې افتخار دی هغه ښار د مدینې دی، د هر مسلم چې افتخار دی هغه ښار د مدینې، هغه ښار د مدینې، ښایسته ښار مې د مختار دی هغه ښار د مدینې دی، ښایسته ښار مې د مختار دی هغه ښار د مدینې دی. او زار یې د ناموس ناموسونه هزار واره، او زار یې د ناموس ناموسونه هزار واره، هزار واره، سارو مال چیتره سارو مال می چیتره زر دی هغه ښار د مدینې، سارو مال می چیتره زر دی هغه ښار د مدینې دی، ښایسته ښار مې د مختار دی هغه ښار د مدینې دی. ساجد صاحب زما خپل پکې دا کړه ډېر خوښه ده. دا امن سوکالی دی هم پیغام درور ولی دی، زار د امن سوکالی دی هم پیغام درور ولی دی، هم پیغام درور ولی دی، شین گنبد کې راحې سر دی هغه ښار د مدینې دی، زرشین گنبد کې راحې سر دی هغه ښار د مدینې، ښایسته ښار مې د مختار دی هغه ښار د مدینې، چې زړګي لا مې قرار دی هغه ښار د مدینې، چې زړګي لا مې قرار دی هغه ښار د مدینې، ښایسته ښار مې د مختار دی هغه ښار د مدینې. حافظ قاری محمد نواز شاکر صاحب ډېر ښکلی اواز الله پاک درکړی دی. الله جل جلاله دې ستاسو د دې خوږ اواز نه زمونږ ګران کتونکي او خواږه اورېدونکي چې ترې نور هم خوند واخلي. آمین یا رب العالمین. حافظ قاری محمد نواز شاکر صاحب تاسو مونږ ته بل یو نعت شریف ویلی شئ؟ دا الحمد خطو خالد په جبین ایخی دی ښکلي، دا الحمد خطو خالد په جبین ایخی دی ښکلي، دیاک نستعین سوچنا فی دی پیشندلې، دیاک نستعین سوچنا فی دی پیشندلې، دا الحمد خطو خالد په جبین ایخی دی ښکلي، دیاک نستعین سوچنا فی دی پیشندلې،
یا الله درد جوړ کړي د زیور د الف لام تاریخ و عاشقانو ته تک تور د زلف دام یا الله درد جوړ کړي د زیور د الف لام تاریخ و عاشقانو ته تک تور د زلف دام دانا د فتر دواوی د هر دم پسر پایلی دانا د فتر دواوی د هر دم پسر پایلی دیا کنستاین سوچنا فید پیشندلے دالحمد خطو خالد پنجبین اخد خکلے دیا کنستاین سوچنا فید پیشندلے دا مازاغ پرنجو دیورتا اخید دیوال یکاگی بگی دی روزی دی پشان دا غلال دا مازاغ پرنجو دیورتا اخید دیوال یکاگی بگی دی روزی دی پشان دا غلال دا مازاغ پرنجو دی برتا اخید دیوال شغلی دوت دوحا دی پنجبین کی زلیدلی شغلی دوت دوحا دی پنجبین کی زلیدلی دیا کنستاین سوچنا فی دی پیشندلی دا فخلانا لین پکلین اوشلو آواز پخپو پانی د خدای سره تا کړي د راز دا فخلانا لین پکلین اوشلو آواز پخپو پانی د خدای سره تا کړي د راز ناری درتا دنا فتدلا الله وهلی ناری درتا دنا فتدلا الله وهلی دیا کنستاین سوچنا فی دی پیشندلے دیا کنستاین سوچنا فی دی پیشندلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ د دې الفاظونو خدا سے پته لګي چې دا د مولانا عبدالله استاد نعت شریف دی ځکه چې دا الفاظ چې دي نو دا زمان ناقص علم کې لا تر اوسه پورې بل شاعر لا داسې الفاظ نه دي استعمال کړي قاری محمد نواز شاکر صاحب ستاسو والد محترم مرحوم قاضی محمد امین یار حسینی رحمت الله علیه یو نامی ګرامی شخصیت و ټولو خلکو پیژنده د هغه د ژوند نه هر سړی اګاو د دین او د قرآن او د احادیثو ډېر خدمات کړي دي حافظ قاری محمد نواز شاکر صاحب تاسو مونږ ته بل یو نعت شریف ویلی شئ بادی صبا ویا آقا تسلامنا بادی صبا ویا آقا تسلامنا دغه احسان دې تل بیادوما دغه احسان دې تل بیادوما بادي صبا ويا آقا تسلامنا دغه احسان دې تل بیادوما دغه احسان دې تل بیادوما چې شي روان روان د قبله لور تا یا په خزا او زاد زمکه پورتا په خزا او زاد زمکه پورتا یوس سلام سلام د حضرت کورتا بادی سحرات زما ورار زنا بادی سحرات زما ورار زنا
دغه احسان دې تل بیادوما بادي سبا ويا آقا تسلامنا دغه احسان دې تل بیادوما یا چې شي روان روان د قبله لور ته یا چې شي روان روان د قبله لور ته یا په مخزا او زاد زمکه پورتا یوسا سلام سلام د حضرت کورتا یوسا سلام سلام د حضرت کورتا بادی سحرات زما اور عرضنا بادی سحرات زما اور عرضنا دغه احسان دې تل بیادوما یا د ښکلي نمر په ډوبېدو کې د تورې شپې په خورېدو کې هم د سحر په ختېدو کې هم د سحر په ختېدو کې بادي سحرات زما اور عرضنا بادي سحرات زما اور عرضنا دغه احسان دې تل بیادوما یا زمنګ د لوري او لوري نامدام پډیر ادب او احترام هم په عزت او په اکرام هم په عزت او په اکرام پواړه پار پی زما کړه پیر زونا پواړه پار پی زما کړه پیر زونا دغه احسان دې تل بیادوما بادي سبا ويا آقا تسلامنا دغه احسان دې تل بیادوما دغه احسان دې تل بیادوما ماشاءالله ماشاءالله سبحان الله د حفظ او د تجوید شاګردانو ته څه پیغام ورکول غواړئ او نعتخوانانو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ جی ډېر ښه کوېسچن وکړه ستاسو منظر جان صاحب د ټولو نه وړومبې زه د سکول سټوډنټانو ته کوم چې ما سره فلحال په سکول کې دي نو هغې ته زه دا یو نصیحت یو سبق آموز چې خپل قیمتي وخت دا بالکل مه خرابوئ هغه هوښیاران وایي چې وړومبي 8 کاله سختي او ورپسې ټول عمر مزې راتئ بالکل او که چېرې وړومبي دی دا 18 کاله عیش و عشرت وکړو نو راتلونکي وخت کې به ټول عمر ډغري نو دا زما څنګه چې خپلو بچو ته نصیحت کوم ځکه چې دا سکول کې ما سره دي نو دا ما تر خپلو بچو نه کم نه دي نو بلکې زه سهار چې وړومبی کلاس ته راشم نو وړومبی لیکچر منظر جان صاحب زما دی چې خپل قیمتي وخت مه خرابوئ د هر د ګړۍ د سیکنډ سره ستاسو وخت ځي راځي نه نو آج کا کام کل پر مت چھوڑئ ډېر ښه ډېر اعلی اوس د حفظ او د تجوید شاګردانو ته حفظ او تجوید خو به دا ووایو چې اوس هم ما سره خپل بچي چې کوم دي کور کې زه ته هر سهار چې کوم دی نو پاره 2 پارې نیمه پاره نو دا منزل دا ته زه خامخا اورم ځکه چې وایي چې آګې دوړ پیچھے چوړ نو هغه بیا خوند نه کوي جی ګردان ډېر ضروري دی نو خیر د مخکې رفتار کم او وروستو وینا چې کوم دی دا مضبوطه نو دا زما په سکول کې هم دغه وینا ده په کالج کې هم دغه وینا ده په یونیورسټۍ کې هم دغه وینا ده او د حفظ شاګردانو ته د تجوید شاګردانو ته او هر ځای چې نو دا زما وینای چې
خپل قیمتي وخت ډېر دا مه خرابول. نو دا زه وروستو سبق چې کوم دی خامخا جوړوم. مخکې رفتار زه به نه خوشحالېږم بالکل ځکه چې بیا کاسې مخکې منډې ووي او وروستو نه ورځي نو هغه بیا فایده نه کوي. بالکل. نو دا زما دې ته نصیحت دی چې وروستو دغه منزل چې کوم دی چې دا څومره ټیټ وي نو ستاسو قرآن کریم به ټیټ وي او چې منزل کچه وي نو ستا قرآن کچه دی. اوس اخر کې نعتخوانانو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ جی نعتخوانانو ته خو زه دا پیغام ورکوم زما وروڼه بایګان دي چې هر نعت داسې وایي لکه چې زه د حضور روزې سره صلی الله علیه و آله وسلم زه خو چې خپل ځاني هر نعت وایم نو زه دا وایم چې زه د حضور روزې ته مخامخ ولاړ یم او زه نعت وایم. نو زما ټولو شعراو ته نعتخوانانو ته وروڼو بایګانو ته دا خواست دی چې هر نعت د زړه د خلاصه وایي د زړه د قومي وایي او د خلوص نه وایي او دا وایي چې دا زه د حضور روزې ته مخامخ ولاړ یم او سلام پیش کوم. بېشک الله تعالی دې زمونږ او ستاسو حشر د حسام بن ثابت رضی الله عنه سره وکړي. هم په دې ځای باندې زمونږ د لیدلو کتلو د دې پروګرام وخت سرته رسي. دې دعا سره منظر جان ساجد تاسو په لوی الله سپاري چې پاک الله تعالی دې زمونږ دین او دنیا دواړه ښایسته کړي.